دا نظم چې دی نو دا د ډاکټر خورشید عالم صاحب په یاد کې ما لیکلی و چې هغه ډېر ښکلی شخصیت و، کردار هم ښکلی و، د شکل هم ښکلی و، مخلص سړی و، لیونی و. نو دا د هغه عکاسۍ کوشش پکې ما کړی دی چې ګل په خاورو کې څوک نه ږدي، د ګل ځای د پټکي ول دی، یا د قام د شهید سلی یا د ناوې تور اوربل دی. ګل په بوټي کې ښکاري د نسیم نرمه زانګو کې، د سپرلي سره په غیږ کې د نرګس غوندې ټاټو کې. ما خو ویل ګلونه نه مري، رو رو پاڼې ترې رژېږي، د ښایست او خوشبو دارې ته په کل جهان خورېږي. دا ته ولې داسې لاړې بې تپوسه ناخبره، نه سلاله ماله رالې نه خبره او نه اتره. د اجمل بابا کرلې د غیرت د ونې ګل وي، لیونی د باچا خان وي، د زلمي پښتون کاکل وي، زمانې سره په جنگ وي، د خالق ښکلی شهکار وي، د یو لوی کاروانه پاتې د رڼا په انتظار وي. نه دې زوړ کاروان پیدا کو، نه دې نوی کاروان جوړ کو، د رڼا په تمه تمه په تیارو کې د ځان زوړ کو. سینه ډکه د ارمانه جړولې دغه غم وي، د پښتو غنو کې نښتې ته خورشید د ټول عالم وي. ته د کاڼو را زرغون وي، خړو خورو څنګ پناه کړي، څنګه یې ومنم جانانه رانه چا داسې جدا کړي. دا زما جانان چې لاړو تورې خورې په انبار شوې، ترانې ته شو لسان دی، ترانې دې شو لسان دی، یوسفزي خوارزار شوې. ګل په خورو کې څوک نه ږدي، د ګل ځای د پټکي ول دی، یا د قام د شهید سلی یا د ناوې تور اوربل دی. ډېر زبردست، ډېر زبردست، زبردست زبردست.